السلام علیکم ملګرو په روټۍ پسې چېرته هم دا څلور کارونه مه کوئ که نه به ډېر زیات خراب دی دا بیمارۍ به درته ولګي او ډېر زیات به خراب دی ژوند به خراب تېرېږي او وجود به ډېر زیات خرابېږي که دا څلور خبرو تاسو خیال وساتو نو ستاسو زندګي به ښه وي وجود به ښه وي ذهن به سپک وي د ذهن مسلې به درته نه راځي ذهني نو زما سره دا څلور خبرې واورئ ټول ته زما خواست دی چې ویډیو د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ چې نورو پښتنو ته هم ورسي زه سره ویډیو مکمل ډیټیل درته درکوم ټول ته خواست دی چې لاول ښه غوندې کمنټ وکړئ او ویډیو ضرور شیر کړئ ملګرو د روټۍ چې تاسو وخورئ د هغه نه پس تاسو چای مه څښئ چې کله تاسو روټۍ وخورئ که نه تاسو د هغه نه پس چای څښئ نو د روټۍ کوم اثر چې دی تاسو چای وڅښئ معدې ته لاړ شي د روټۍ کوم اثر چې دی کومه طاقت چې دی انسان له چې کومه طاقت ورکوي کومه دماغو ته چې کومه انرژي چې نو هغه د انسان ختمه شي هغه ختمه کړي د روټۍ هېڅ فایده ونه کړي انسان له ورنه کړي او دویم نمبر په روټۍ پسې چېرته هم ویده کېږئ مو تاسو چې کله هم په روټۍ پسې ویده شئ نو هغه د ګلوکوز سره لیول زیاتېږي او بیا انسان وزن هم زیاتېږي د انسان وزن چې دی نو هغه تاسو ته پته چې وزن زیات شي نو هغه ته بیا ډېر زیات تکلیف وي په پنډو ورته درد وي په هر ځایونو باندې درد وي لمونځ نه شي کولی په سګي باندې ناست وي نو یا صرف پروت وي ملګرو چېرته هم په روټۍ پسې سم ویده کېږئ مو روټۍ چې تاسو وخورئ نو روټۍ په د حرکت کوي که نه ډېره تیزۍ باندې لکه حل کېږي او په دریم نمبر ملګرو په روټۍ پسې سم لامبئ مو چې تاسو کله هم په روټۍ پسې سم ولامبئ نو ستاسو د وجود ټمپریچر چې کله چې تاسو روټۍ وخورئ که نه نو ستاسو د وجود ټمپریچر چې تاسو په وجود کې د خوراک تیز چلیږي ټمپریچر زیات وي او چې تاسو کله ولامبئ نو ستاسو ټمپریچر زیات وي او تاسو ته د دې د وجې نه فالج هم لګېدلی شي د بلډ پریشر بیماري ورته هم لګېدلی شي چې کله هم تاسو روټۍ وخورئ نو د هغه نه پس تاسو لامبئ مو که نه که تاسو ولامبئ نو تاسو ته به ډېرې زیاتې بیمارۍ ولګي نورې هم او څلورم نمبر دا ډېره زیاته اهمه خبره ده خاص کر زموږ پښتنو دپاره چې څلورمه خبره دا ده چې چېرته تاسو هم روټۍ وخورئ تاسو دا غلطي چېرته مه کوئ تاسو سګرټ مه څښئ چېرته هم سګرټ مه څښئ د انسان دا کوم خوراک چې که نه چې تاسو کله سګرټ څښئ د انسان د نالۍ کې دا کوم خوراک چې پاتې شوی که نه نو کله سګرټ وڅښئ نو دا په دې پسې ونښلي معدې ته لاړ شي نو ښه درته پته ده چې د معدې بیا چې معدې کې دا کومه څیزونه دا کومه سیسټم چې دی دا په معده کې ټول کېږي دا خوراک حل کېږي د هغه نه پس اینه جوړېږي نو چې اینه جوړېږي نو دا د وجود کې پاس کېږي چې کله پاس کېږي په وجود کې نو خامخا دماغو ته ځي په دې باندې په وجود باندې اثر جوړېږي نو تاسو ته چېرته هم دا څلور کارونه مه کوئ انشاءالله وجود به هم ښه وي ذهن به هم ښه وي سپک به وي دا کارونه چې تاسو پرېښودل نو ستاسو ذهن به ډېر زیات سپک شي تاسو ته بیا په خپله پته ولګي بیا دا ویډیو ضرور د نورو ملګرو سره شیر کړئ چې نور هم پښتنو ته هم ورسي زما ټول ته خواست دی چې چېرته هم دا څلور کارونه په خپلې زندګۍ کې په چیپ په روټۍ پسې مه کوئ